السلام علیکم ګرانو مینوالو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ زه زرولي خان ځلاند یم په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې څنګه له انځور څخه لیکل متن ته واړوو هغه هم پرته له کوم پروګرام څخه تر دې مخکې چې دغه خوندوره ویډیو پیل کړو نو که تاسو زموږ چینل نوی ګورئ نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او همدارنګه د ویډیو د لایک تڼۍ په کاږلو کې بخیلي مه کوئ همدا اوس زموږ ویډیو لایک کړئ نو راځئ ګرانو ملګرو چې دغه ویډیو پیل کړو نو زه راځم له انټرنیټ څخه دغه یو انځور ما راکاپي کړ دغه مې راښکته کړه دغه یو انځور دی زه غواړم چې د دغه انځور لیکل چې دي هغه متن ته واړوم زما سره په ټیکسټ کې راشي نو د دې لپاره زه لومړی راځم زه به تاسو ته یو سایټ در وښیم دغه ویب سایټ ته دغه ویب سایټ itwalker.com په نوم باندې دی دغه ویب سایټ ته به تاسو لاړ شئ ما به یې لینک په ډسکرپشن کې تورنۍ مې په ډسکرپشن کې درته ایښې وي تاسو به له هماغه ځایه دا راخلاص کړئ او لومړی به تاسو لاندې راشئ او د دغه ویبپاڼې یو ښه والی دا هم دی چې نوملیکنې یا رجسټریشن ته اړتیا نه لري لومړی به راشئ دلته دغه ژبه په لومړي کې به تاسو خپله ژبه وټاکئ زما د انځور لیکل چې دي هغه په پښتو ژبه باندې دي تاسو دلته ډېرې ژبې پیدا کولی شئ زه ورته پښتو ټاکم او دویمه تاسو URL دغه کوم انځور چې دی د هغه URL هم تاسو ورته دلته پیسټ کولی شئ د هغه به هم ژباړي خو زه راځم ما سره تیار فایل پروت په کمپیوټر کې سلیکټ ایمیج باندې کلیک کوم او زما هغه انځور را ډاونلوډ کړی دی یا مې راښکته کړی دغه دی زه دغه انځور زه غواړم چې اپلوډ شي او له دې وروسته په دریم قدم کې به تاسو په ایم ناټ روبوټ باندې د دې معنا دا ده چې زه روبوټ نه یم یعنی انسان یم دغه باندې به کلیک وکړئ او لږ صبر به وباسئ چې دا سم شي او اوس به لاندې راشئ په دغه ځای کې به په ایکسټراکټ ټیکسټ باندې به کلیک وکړئ کله مو چې په دا باندې ټک وکړو نو لږ انتظار به وکئ ارګنایز دا وګورئ زموږ انځور هم راغی همغسې لیکل دي یو څه نه څه بدلون که پکې راغلی وي هغه تاسو خپله سم کړئ هغه انځور چې کله لیکل سم وانخلي سکینن خو دا ډېر چټک دی او ډېر یوه ګټوره او خوندوره ویبپاڼه ده تاسو وګورئ په یوټیوب کې هر ډول ویډیوګانې پښتو ته وژباړئ بغیر د کوم سافټویر څخه یعنې د انځور چې کوم لیکل دي هغه بالکل دلته راځي او دغه لیکلو کې اوس وګورئ موږ یې سلیکټ کولی شو زه وغواړم چې دا سافټویر دلته ړنګ کړم دا وبښئ ما ټول سلیکټ کړه لومړی زه راځم دا کاپي کوم کنټرول ایکس ما ووهه تاسو ته زه وښیم دغه دی کافي تڼۍ مې ووهله زه راځم چېرته نوټ پاډ کې دا زه خلاصوم نوټ پاډ کې دا ما پیسټ کړه دغه سایز به زه لږ غټ کړم فارمټ وي چې تاسو ته لږ غټ ښکاره شي زه تاسو ته دغه لیکل چې لږ غټ ښکاره شي فونټ ته راځم خو دا تاسو په دې کې هر ډول بدلون راوستی شئ د دې لیکلو متن غټولی شئ تاسو به اوس وګورئ دا وګورئ دا لیکل دومره غټ شو زه غواړم چې دا سافټویر ترې ړنګ کړم او دغه پر ځای بل څه ولیکم تاسو وګورئ دغلته بل څه لیکلی شئ چې څه ستاسو خوښه وي همدغسې په انځور کې اړین لیکل تاسو کولی شئ چې له دې څخه واړو نو مننه ملګرو که بیا هم کومه ستونزه وه نو تاسو کولی شئ چې موږ ته په څرګندونه یا کمنټ کې خپلې نظریات پرېږدئ نو دا ډېر خوندور ویب سایټ دی او همدارنګه زموږ په چینل کې نور ویډیوګانې هم کتلی شئ نو ما ته نور اجازه راکړئ ښه وختونه او ښې چارې